د پاکستان د لارو تر محدودېدو وروسته د ازبکستان ترمنځ ته د افغان ناروغانو تګ زیات شوی. د افغانستان د ناروغانو په مخ د پاکستان د تګ راتګ د لارې له محدودېدو وروسته د ازبکستان د ترمز ښار د افغان ازبک ګډ بازار روغتون ته د افغان ناروغانو مراجعه د پام وړ لوړه شوې ده. د دغه روغتون مسؤلین وایي په تیرو 2 کلونو کې شاوخوا 115,000 افغان ناروغان د درملنې او روغتیايي خدماتونو د ترلاسه کولو لپاره روغتون ته ورغلي دي چې دا د افغان ناروغانو د زیاتېدو اړتیا څرګندونه کوي. د روغتون د مسؤلینو په وینا ډېرې مراجعه کوونکي د دماغ او اعصابو هډوکو او یورولوژیکي ادراري او تناسلي سیستم د ناروغي لري. ویل کېږي چې د ناروغانو لویه برخه د افغانستان له شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه له بلخ، جوزجان، فاریاب، سمنګان، کندوز او تخار څخه ترمز ته سفر کوي. د معلوماتو له مخې یاد روغتون 25 تخصصي څانګې لري او پکې د 40 څخه ډېر تجربه لرونکي متخصصین ډاکټران چې د روسیې، ترکیې، هند او ازبکستان اتباع دي د بېلابېلو ناروغیو د تشخیص او درملنې خدمات وړاندې کوي. پوهان باور لري چې د پاکستان د لارو محدودېدو او د روغتیايي خدماتونو د اړتیاو له امله ازبکستان په ځانګړي ډول د افغانستان د شمالي ولایتونو د اوسیدونکو لپاره د درملنې مهم مرکز ګرځېدلی او تمه کېږي چې په راتلونکي کې به هم د افغان ناروغانو مراجعه نوره هم زیاته شي. د ویډیو کتلو څخه مو نړۍ مننه. د نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره لمون سره پاشي کا زموږ چینل مو نه بي سبسکرایب کړئ، بارځه پلیز یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.